سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. د افغانستان د روغتونونو حالت نن سبا دې ځای ته رسېدلی دی چې د هر ناروغ د تګ وروسته هغه ناروغ نه یوازې داسې خپل حال ته نه راځي، د هغه ژوند به هم ځي او د هغه اقتصادي حالت به هم ورسره صفر کېږي. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې د افغانستان په روغتونو کې ډاکټران ناست دي که نه، دا بالکل قصابان دي او دوی فقط د افغانستان د ولس پر وینو باندې تجارت کوي. نن په دغه ویډیو کې په دغه باندې خبرې کوو. تر اضافي خبرې تېرېږو، ځو پر موضوع باندې به خبرې وکړو. تېره ورځ کې د بي بي سي یو راپور نشر شوی دی. په دې راپور کې په یو ډاکټر خپله وایي چې زموږ په درملتونونو کې داسې درمل شته چې هغه درمل نه دي، هغه فقط اوبه دي او د اوبو سره بعضې مواد ورسره ګډ شوي دي چې هغه امکان لري چې ګټ واوسي، هغه امکان لري چې هر بلا واوسي یا وړه واوسي. دا یې راوړي دي په درملتونو کې او دا چې کله هم د پچکاریانې موږ ورته جوړوي چې څومره یا مشرب د هغه رنګ نه سپینېږي، یعنې هغه پخوانی هم پنسلین او مکسلین چې کوم پچکاریانې وه، هغه پچکاري اوس داسې پچکاریان راغلي چې تاسې وشوروئ، د هغه شورولو سره یې تاسو پوهېږئ چې دا پکې درمل نه دي او دا پکې خړې اوبه دي او دا رقم حالت خپلوي. او هغه اموکسیلین پچکاریانې که تاسو ګډ کړئ، هغه چې وشربئ خپله هغه حلېږي او هېڅ پکې کې دا څه پکې کې نه پاتې کېږي، کوم چټلي او کوم خړتوب پکې کې نه راځي. نو دغه حالت چې دغه ډاکټر وښولی دی، د دې ښکاري چې د افغانستان په درملتونونو کې دا یې ویلي دي چې نیم په نیمه جهالي درمل دی، یعنې هېڅ درمل نه دي، هغه فقط ګشت دي او دا شان دي. او دا کارونه دا چې درملتونونو ته راځي او دا بیا څه رقم ډاکټر دا مني. ډېرتره ډاکټران چې دي دوی د دغه کسان چې دغه جهالي نقصې ورته درمل ورته راوړي، دوی ځي ډاکټر ته څه وایي، ډاکټر ته وایي چې دغه درمل ته پکښې کې ولیکه، د 10 قوطي پکښې کې مثلا 10 پاکټه چې ته پکښې کې ولیکي، که په دې کې موږ 1000 افغانۍ پیدا کړه، په دې 1000 افغانۍ کې 200 زموږ دي، ځکه چې درمل او دا شان 300 افغانۍ ستا په دې نقصې کې زه تا ته چارجوم. یعنې هر ډاکټر زه تاسو ته وایم که اوس 90% ډاکټران کې په 100% کې 90% دومره ارامخوره سوي او دومره زهرجن سوي، دومره ناروا سوي دي چې نور نه د انسانیت تمه په دې ډاکټر کې شته او نه هم باید ولرو. یوازې 10% ډاکټران به وي چې حالت یې ښه انساني او کرامتي ډول باندې زموږ اعتبار ورباندې کېدلی شي. نږدې وخت کې یو ملګري راته وویل، زه په فراه ولایت کې ډاکټر فهیم ته ولاړم. ډاکټر فهیم تخلص یې ماته ذهن ته نه راځي څوک دی. ډاکټر فهیم ته ویل زه ولاړم. ډاکټر فهیم ته مې وویل زه نسخه مې کارت مې هم اخیستی و، هغه فیس مې هم ورته تحویل کړی و، په نوبت باندې ولاړم. ول چې کله ولاړم دې ډاکټر ته مې وویل ما ویل چې زه داسې ناروغي لرم. ول د ډاکټر ماته د خپل نسخې کوم ورقه چې ما مخکې اخیسته نوبت هغه یو 2-3 چې دي هغه، ول دا یې ما په لاس راکړه او ورته یې ویلو چې دا زما وظیفه نه ده، دا زما مسلک نه دی، زه ستا په مریضي باندې نه پوهېږم. دغه زما د نوبت کارت چې تا اخیستی دی ورځه ولاړ شه، ما درملتون ته یې ورکړه او ورته ووایه چې زما پیسې راکړه، ځکه چې ډاکټر ویلي چې زه په دې باندې نه پوهېږم. او برته ول ولاړم، زه دا خپل نوبت مې هغه ورقې مې ورکړه او زما خپل هغه 250 روپۍ 500 روپۍ چې څومره فیس و هغه فیس یې برته راکړو او زه ولاړم. هغه کوم ډاکټر چې ماته ویلي وه ول ولاړ شه فلاني او فلاني ډاکټران چې دي دغه برخې متخصصین دي، زه چې یم د دې برخې متخصص یم. نو دا داسې ډاکټران هم اوس په افغانستان کې شته خو دا ډېر کم دي. بله خبره هم دا وکړه، ول همدغه کس په حساب باندې چې دومره انسانیت او دومره انساني کرامت ما سره وکړلو، نو بیا نور ورځ کې بیا چې کوم مریضان د ده په اساس باندې برابر وه، ما ده ته ناروغان یوړه، ول 2 پاکټ ګولۍ راکړې، 1 پاکټ ګولۍ راکړل. نو په دې ډول باندې نو داسې ډاکټران په افغانستان کې ډېر کم دي. نور داسې ډاکټران شته چې یعنې د دغه درملتونونه همدغه دوافروشان د څه کې ورته وایي زه تا مکۍ شریف ته په همدغه ناروا پیسو باندې زه لیږم. یعنې زه داسې درته وایم چې ډېر د درملو تجارانو چې دغه ډاکټران هستی، مثلا امارات تی هستی، تاجیکستان تی هستی، مکۍ شریف تی هستی، دې خواته هاخوا تی هستی. اولا باید حکومت دغه راګیر کړي
او دغه ټول ډاکټران چې په بهر ملکو ته د دغه درملو کمپنیانو سره په واسطه باندې دوی بهر ته تللي دي دغه ټول ډاکټران باید د دوی جوازونه باید لغوه کړي او دوی ته یو ښه سزا باید ورکول شي ځکه چې همدغه ناروا کسان دي چې دلته یې د درملو د فابریکو سره خپل قراردادونه کړي دي او د دوی څخه پیسې اخیستې دي تللی دي په تاجکستان کې په اماراتو کې په مکه شریف کې په بل ځای کې خپل عیش و نوش یې کړی دی او برته راغلی هغه هم د همدغه ملت بیچاره پر وینو باندې راغلی دی بله خبره هم دا ده چې څه موده وړاندې په یو بل کس ماته وویلو ول زما میرمن خپله یو مشکل یې درلودل د ډېر تشویش په بدن باندې په پښو باندې درد ول دا ما یو ډاکټر ته مې وړه او دا ډاکټر ته چې یوړه او دا ډاکټر ماته وویل ول دا خو د قلبي تکلیف دی ژر تر ژره هرات ته ورسوه چې په دې ولایت کې ستا د دې څه تداوي نه کېږي ول دا په دې شپه کې نو دومره تشویش و ما موټر دربسته کړی دی او خپل بچي ته مې وویل چې ژر کوه هغه سبا سهار ولاړ شه هغه کوم پسه لرو هغه پسه هم یوسف په بازار کې خرڅ کړه پیسې ژر تر ژره په هرات کې ماته حواله کړه چې صدمور حالات خراب دی او دا نو دغه ول چې زه کله هم ورسېدم هرات ته ول هلته چې ولاړم معاینات مې وکړه هغه ول هېڅ خبره نه ده دا فقط یو تشویش ورته ډېر سوی دی د رواني حالت یې ښه نه دی نور په نام مرضي دا کس نه لري یعنې دغه ولایت څخه چې په فرا ولایت کې نو دغه کس جواب څوک ورکوي ول ما خپل پسه خرڅ کړئ پر ما باندې دومره تاوان راغله او داسې یو کس یم چې خپل د ماښام په ډوډۍ باندې زه حیران یم نو اوس زما جواب څوک راکوي نو دغه کې باید حکومت د دې مخنیوی وکړي د دغه وحشت مخه ونیسي دا کوم تجارت چې د بعضې بې ننګه بې وجدانه بې غیرته ډاکټران په نامه ډاکټران چې دي چې نن سبا یې شروع کړی دی په دې خوار ملت او بدبختو باندې د دې مخنیوی باید وسي که دا مخنیوی ونیسي د افغانستان د طبابت صنعت چې دی دا ټوله صفر کېږي زموږ که د څه د درملو فابریکې هم جوړ سي بیمانه به جوړیږي او زموږ چې څه اقتصادي وده به هم وسي هغه به هم صفر سي د همدې حمله د همدې تجارت او بهرحمي له نظره هر کال موږ په میلیاردونو ډالر موږ پاکستان ته ورکوو چې زموږ مریضان هلته ځي او هغه هم په دې خاطر باندې هلته هم ورباندې ډبل ورباندې حساب په لس چندې هم ورباندې حسابي خو دا دی چې هغه درمل به یو څه کار وکړي مګر زموږ په د درملتونونو کې خو داسې نشته درمل نشته هغه وایم ګچې اوبه یې راوړي دي په لاس یې ورکړي دي یعنې د بي بي سي راپور تاسو وګورئ هر څومره چې داسې شربي هغه هېڅ عمل نه کوي وایي دا که د انسان بدن ته ولاړی او دا خو خالي اوبه دي او دا هم د وینې سره چې ته اوبه ګډ کړې نو د دې حالت د دې انسان حالت به څه شي وسي دا اوس کې سرطانونه چې خپل اوج ته رسېدلي دي د قلبي مریضیان چې په افغانستان کې یعنې تاریخ یې نه درلود دغه وروځ کې قلبي ناروغیانې په افغانستان کې پیدا شوي دي د شکر ناروغي پیدا شوي دي د بلا ناروغیانې پیدا شوي دي په افغانستان یوازینی ملک به په نړۍ کې اوسي چې ټوله خوراکونه یې طبي دي مګر بیا هم همدغه خوار ملت د قلبي ناروغیانې پیدا کوي د فشار ناروغیانې پیدا کوي د شکر مریضیانې پیدا کوي دا ټوله قسم په خدای چې دغه درملو څخه چې دی دغه درمل ټوله یعنی بی کیفیت درمل دی د دې اولا خو شکر دی چې د پاکستان دروازه وتړل او دا درملو مخ ونیول شوه ټوله بی کیفیت درمل چې وه اولا کې 70 سلنې د پاکستان راتل او 10 سلنې هم چې د ایران راتل 10 سلنې د ایران راتل او 10 سلنې هم دا اوس هم په افغانستان په بعضې ولایتو کې لکه څه موده وړاندې چې په خوست کې یو فابریکې پیدا کړې چې هغه همدغه شی په ګچې بستهبندي کوله او په خلکو باندې پلورل نو د دې مخه ونیسئ که دا مخ ونه نیول سي په اعتماد د طبابت په برخه کې جوړ نه سي د افغانستان رواني حالت به په ژوند هم جوړ نه سي نو که همدغسې حالت دوام وکړي چې هر ورځ کې هر کس په ډاکټر په نامه باندې راسي او دی په دې خوار ملت باندې تجارت وکړي او د دې خوار ملت څخه غلطه ګټه واخلي دا خو ظلم دی همدا اوس تاسو وګورئ په غربي هیوادو کې ولاړ شئ یو هیواد کې ولاړ شئ یعنې زما خپل میرمن عملیات وکړو ورته داسې اموکسلین چې دا ورې نه کړه ول دا خپله جوړېږي حاجت نشته چې ته په دې باندې اموکسلین او یو بل درمل وخوري یعنې په دې هیوادو کې د اموکسلین او نورو وچونکي درملو یعنې
صفر دی چې په عملیات باندې نه ورکړي. ما خپل غاښ وایستې ماته دا څه رانه کړه اموکسیلین رانه کړه. ول دا یو طبیعي پروسه ده د خپله جوړېږي اموکسیلین ته ضرورت نشته. نو زموږ لا خو چې هر بیچاره بدبخته ولاړې ډاکټر ته ډاکټر دومره پړنده ورکوي لاس پشکاریانو خو د هر یعنې یو ساده ناروغ هم چې ته افغانستان ناروغ روغتونو ته یوسې لاس پشکاریانو خو ورسره فرض ده چې هغه باید ووایي. دا مه کوئ د دې مخنیوی وکړئ او دغسې شر او فساد که همدغسې دوام ولري دا زموږ رواني حالت په ژوند نه جوړېږي. نو هیلهمند یم چې د دې لپاره اقدام وسي او د دې کار مخنیوی وسي او د ډاکټرانو باندې یو قوي کنټرول ترسره سي. دا و د نن ویډیو تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.